دونه احساس د خوشحالۍ لرم چې بیخي دا اولې ورځې حالت او د اوس حالت سره پرتله کړم بیخي ژړا راځي. دی له خوښۍ ډک اواز لرونکي تازه هلمند پوهنتون کې خپلې 4 کلنې زده کړې بشپړې کړې او اوس خوښ دی چې د خپل زده کړیز زیار ثمره ویني. عصمت الله چې هلمند پوهنتون کې د شریعت پوهنځی لوستی وایي دوی په ښه ډول خپلې زده کړې بشپړې کړي او دی د لوړو زده کړو وزارت څخه په دې برخه کې د لا زیات کار کولو غوښتنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت څخه مو غوښتنې دا دی چې زموږ د محصلینو دپاره نور هم دا رقم عقیدوي او په خاص ډول بیا په ژبني ډول چې دا اوس کومې هڅې روانې دي دا باید نور هم پراخ کړي او اکثره محصلین چې دی هغه باید جذب کړي. او ګلاب شاه هم د هلمند پوهنتون څخه تازه فارغه سوی یو تن دی او د دې مراسمو په یوه څنډه کې د کورنۍ د غړو سره د خپل فراغت د خوښۍ مراسم لمانځي. وایي اسلامي اماراتي د لوړ زده کړو په مرکزونو کې مسلکي استادان په دنده وګماري ترڅو لوستي کسان د هیواد په بیارغونه او پالنه کې خپله پراخه ونډه واخلي. دلته د هلمند پوهنتون د استادان او د اداره پرسونل او نور ټولو پرسونل چې دي د ټولو زده کوونکو په د همکارۍ لپاره او د ټولو لپاره ښې زده کړې زمینه برابره کړې او دلته د هر څه چې دي د زده کوونکو لپاره دي او هر څه ډېر ښه. په هلمند ولایت د پوهنتون څخه د شریعت پوهنځي کې د استادانو ډېرول باید په هر پوهنځي کې د استادانو ډېر سي او نور خو داسې. د فراغت په دې جوړ شوو مراسمو کې د هلمند پوهنتون رئیس مفتي شریف الله وایي دوی دا ځل د 6 پوهنځیو 8 څانګو څخه 450 تنه فارغ کړه. د دې پوهنتون د رئیس په خبره اوس په هیواد کې د پوهنتون څخه فارغ کس د هیواد د هر درد دوا جوړېدلی سي. نن چې د دې مجلس نه څوک فارغه کیږي په آینده کې هغو ته موږ دغه توقع لرو چې هغه به د یو ډاکټرۍ او انجینرۍ ترڅنګ او د یو اقتصاد ماهرانه وضعیت ترڅنګ او د بیولوژي او د ټکنالوژي د مهارت ترڅنګ او د کیمیا او د فیزیک ترڅنګ به د مسجد امام وي ان شاء الله پاینده کې او د امت دپاره به یو صحیح رهبر هم جوړیږي او دی به د سرحدونو یو منظم او مستعد معسکر فارغ شده یو عسکر او فوجي وي. پر همدې مهال د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبی حماس د مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال ویل چې اوس په هیواد کې خلک په ذهني ډول چمتو دي چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. امنیت خوندي ده، دلته یو څوک د چا وینې نه حق نشي تویولی، یو مسلمان د بل مسلمان حق نشي خوړلی، د مسلمانانو مالونه اولادونه ناموسونه ټول محفوظ دي. دا یو عظیم احسان دی الله پاک ده او الحمدلله دا نظام خپلواک مستقل ده، د هیڅ چا اتباع نه لري، په خپلو شرعي احکامو کې په خپلو فیصلو کې په خپلو کړنو کې استقلال لري. ویلی سو چې هلمند پوهنتون د پوهنځیو څخه د 450 تنو فارغانو ترڅنګ 10 کسان د قرات او تجوید زده کړې څخه هم فارغ کړي. د مسؤلینو په خبره چې دا لړۍ به په راتلونکي وخت کې هم جاري ساتي.